اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو ادب یوټیوب چینل په ادبي خبرونو کې صادق منځ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو څنګه چې موږ مخکې نه د پښتو ادب په مختلفو حوالو سره په مختلفو اړخونو باندې تاسو سره ویډیوګانې شریکې کړې معلوماتي. اوس د دې نه وړاندې چې کوم د رسم الخط باره کې د لیکلار باره کې موږ تاسو سره کوم شواهد پیش کړل، د کتابونو حوالې موږ ورکړې، د مستندو لیکوالانو او د معتبرو ذرایعو مطابق موږ تاسو د هغې نه خبر کړئ. اوس موږ کوشش کوو د خپله سلسله مخ په وړاندې بوځو، خو ملګرو که تر دې وخته پورې تاسو زموږ د ادبي چینل سبسکرایب کړي نه وي نو دا تاسو سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د غنټې په نشان باندې کلیک وکړئ چې زموږ د ادبي خپرونو د لړۍ ستاسو لپاره دوام ولري او زموږ هر یو ویډیو تاسو سره وخت په وخت باندې شریکي. نو ګرانو ملګرو، موږ به نن تاسو سره د اردو او د پښتو ژبې په مشترکه الفاظو باندې خبرې اترې کوو، ځکه چې د څنګه د پښتو باندې د اردو ژبې اثرات دي، لکه څنګه د پاکستان په نورو ژبو باندې په علاقایي ژبو باندې د اردو ډېر لوی او ښکاره نمایه اثرات موجود دي. په دغې هکله باندې د پښتو ذکر که موږ وکړو نو په پښتو ژبه باندې په پښتو ادب کې هم د اردو اثرات ډېر زیات دي. اول سره خبره خو دا ده چې اردو او پښتو دواړه ژبې په اجتماعي توګه باندې د عربي او د فارسي ډېر زیات اثر لري، ځکه چې د دې رسم الخط هم د دې دواړو ژبو هم د عربي او د فارسي نه اخیستل شوي دي او په موجوده حالاتو کې په موجوده وخت کې چې کوم رسم الخط دی هغه هم د عربي او د فارسي ژبې دي. په دې عقله پروفیسر پریشان خټک صاحب په خپل اردو کتاب اردو پښتو کې مشترک الفاظ کې 15,022 داسې الفاظ، داسې ټکي او داسې حروف او داسې افعال او نمونه داسې راوښکي دي چې د هغې یو مکمل تفصیل سره هغوی دا لیکلي دي چې د اردو اثرات پکې ډېر زیات ښکاره دي او واضح دي. بل که موږ وګورو نو دلته کې بیا د دې نه په ډاکټر انعام الحق کوثر هم په خپل کتاب کې تقریبا 14 نیم سوه ټکي داسې راوړي دي چې هغې کې د پښتو کې د اردو اثرات واضحه او نمایه دي. په دې هکله د یو انګریزي سکالر میجر راورټي چې په پښتو باندې او د پښتو لغت باندې او د پښتو ګرامر باندې ډېر لوی کار کړی دی، هغه هم په خپل کتاب د لینګویجز اف افغان کې لیکي چې کله زه دې ته وګورم چې د پښتو او د اردو دغه خپلو کې ملو شوي الفاظ د سنسکرت نه اخیستې شوي دي، خو که موږ وګورو نو په اردو کې هغه پرېښودل شوي دي، یعنی متروک دي. او که دلته په پښتو کې هغه د ډېر پخواني وخت نه راځي نو زه دې خبرې ته مایله کېږم چې دا الفاظ، دا ټکي، دا توري دا د پښتو خپل دي، دا د اردو. همدغه رنګ د پښتو او اردو د دواړو کې د خپلو د جوړښت او د نږدېوالي په باره کې د ادبیات سرحد په 3 جلد کې لیکوال فارغ بخاري لیکي چې چاربیته د پښتو یو ولسي صنف دی چې دا د ټپې نه وروستو یو ډېر لوی صنف دی او دا صرف او صرف په اردو او په پښتو کې دی، په نورو ژبو کې نشته او د دې شروع هم د پښتو نه ده او آغاز د پښتو نه دی. اردو بیا دا وروستو خپل کړي دا صنفونه او په هغې باندې په اردو کې هم کار شوی دی. بل دلته کې اصل خبره که موږ وګورو نو که د برصغیر پاک و هند یعنی د اردو د تاریخ د ادب تاریخ نه که موږ د پښتنو لیکوالانو ذکر وباسو نو داسې به وي لکه بالکل چې اردو ادب په نش برابر وي. په هغې کې ډېر لوی کار د پښتو لیکوالانو کړی دی، یعنی په هغې وخت سره د صاحب دیوان شاعر د پښتو ارداني خیش کې په کلام کې هم د اردو ډېر زیات محاورې او جملې استعمال شوي دي. د مشهور کلاسیکي شاعر خوشحال خان خټک په کلام کې هم ښاغلی عبدالله جان عابد صاحب د هغې یو نمونه دلته کې راوړې ده په خپل کتاب کې. هغه لیکي چې د خوشحال خان یو 2 شعره لیکي: په سینه کې مې اوده مینه پر جاګي، په سینه کې مې اوده مینه پر جاګي، زما ستا محبت ګوره کیسې لاګي. او دویم شعر دی: د رقیب وینا یې یاده شوه که څه شوه،
د رقیب وینا یې یاد شوه که څه شوه سپینه خوله یې په خندا روړه پیر باږي. همدغه رنګ په دغه شان د اردو الفاظ دغه دوه په یو مصره کې اردو او پښتو دواړه راوړل دا هم یو د اردو او د پښتو یو ډیر زیات نږدېوالی او نزدېکت څرګندېږي دي. بل د پښتو کلاسیکي شاعر دولت لوانی په دیوان کې هم یو شعر داسې ملاویږي، هغه لیکي چې هغه کس جاهل ابتر ہے، هغه کس جاهل ابتر ہے جو عاشق پسیم و زر ہے. د تک مونږ وګورو د خوشحال خان خټک او د دولت لوانی د شعرونو ته، نو دې نه موږ د اندازه په اسانه باندې لګي چې د اردو او د پښتو د کوم وخت نه یو جوړښت را روان دی او نزدېکت را روان دی، هغه تر دې وخته پورې په دې موجوده دور کې هم وګورو نو په دې لږ وخت مخکې په اردو کې د پښتو ټپې هم په هغې انداز کې څنګه چې راغلې په نوې جدید موسیقۍ سره هم موږ واورېدې. نو که دې خبرو ته لږ مخکې لاړ شو په دې کې، نو دا به ووایو چې د برصغیر د ادب د اردو ادب غوڼ تاریخ د پښتنو لیکوالانو په دم باندې روان دی، ځکه چې په هغې کې ډېر لوی لوی دلته کې موږ د برصغیر د پاک و هند د اردو ادب د تاریخ په حواله سره هم څه خبرې کول غواړو چې موږ چې په هغې کې د پښتو د لیکوالانو څونه ډېر لوی لاس دی. په دې کې په کال 1183 کې د یو پښتون لیکوال قاسم علي افریدي ذکر ضروری ګڼم. دا د دره ادمخیل پیدایشي دی او په قام باندې افریدي دی. دی بیا وروستو اخوا فرح آباد ته تللی او هلته کې اوسېږي او په هغه ځای کې هغوی داسې دومره په اردو باندې دومره لوی کار کړی دی چې تقریبا دا لیکوال د 7 کتابونو مصنف دی چې په هغې کې دا ګډوډ د اردو د پښتو کتابونه هغوی تخلیق کړي دي او یو ډیر لوی فن سره هغه په اردو ادب کې یو خپل مقام ځان ته پیدا کړی دی. د کلام نمونه هم تاسو سره د اردو کلام نمونه تاسو سره شریکوم. او آپ دگانے کو صورت مجھے آتا ہے جب اپنی نحوست کی ایام نکلتے ہیں، وحدت کا تماشا ہی کثرت کی مظاہر ہے، آغاز سے ہر شے کی انجام نکلتے ہیں. دا قاسم علي خان افریدي دغه د کلام نمونه موږ تاسو سره شریکه کړه. د پښتون لیکوال او په اردو باندې هغوی ډېر لوی کار کړی دی. د دې نه علاوه صاحب دیوان شاعر د پښتو معزوله خان ممن 1085 هجري کې وفات شوی دی او د هغوی هم د اردو لیکل شته تقریبا چې څه 8 کلامونه او یو مخمس دی. دا د هغوی په اردو کې هم لیکلي شوي ملو شوي دي. د هغوی د کلام نمونه هم تاسو سره شریکو ځکه چې مینوالو ته پته ولګي چې د پښتو دغه لیکوالانو د اردو لپاره کوم قسمه لیکل کړي دي. نو دې سره زموږ اصل مقصد د دې خبرونه د لیکوالانو د کلام نمونه او د دوی ذکر کول نه زموږ دا مقصد دی چې د پښتو او د اردو تعلق څومره نږدې پاتې شوی دی د شعرونو او تر دې دمه دی. او بل په هغې کې داسې دي چې که موږ د پښتنو لیکوالانو هغه لیکونه هغه کلامونه وګورو نو هغه په داسې یو انداز کې دي لکه که وګورو د اردو خپل شاعران مرزا غالب او یا درد یا خواجه خضر علي اتش یا دا قسمه نمونه چې دي هغې سره دا هم که هغې سره سم نه دي نو کمتې هم نه دي او د اردو په ادب باندې ډېر لوی احسانات هم دي او د ژبې هغه جوړښت د دواړو ژبو جوړښت هم څرګندېږي. د معزولیه خان ممن د کلام نمونه اگر مرنے کا کس کو شوق ہے آخر ملے اس سو جو نازک بدن پر آج مخمور و شرابی ہے درو دیوار سو عاشق مبارک باد سنتا ہے نشانی قتل کی ساجن تیرا چہرہ گلابی ہے. د دې نه علاوه زموږ د پښتو یو ډېر لوی شخصیت چې ډېر لیکوالان د هغوی په هکله لیکي چې د پښتو پخواني ادب او د موجوده ادب ترمنځ یو پول دی، یعنی امیر حمزه خان شینواري صاحب د هغوی په باره کې هم داسې دي چې هغوی د 4 جماعت نه هغوی شاعري شروع کړې ده او د هغوی د اردو یو شعر د هغې وخت هم ترلاسه شوی دی. عبدالله جان عبد صاحب په خپل کتاب پښتو زبان ادب کې مختصر تاریخ کې دا شعر راوړی دی. هغه لیکي دا د حمزه بابا د اردو شعر دی.
قبل सब आलम का काबा है मगर हमजा तेरा قبل सब आलम का है काबा मगर हमजा तेरा यार के मेहराब दो आबरू का قبله او रहे د حمزه بابا باره کې داسې دی چې د دوی داسې ویل کېږي چې نور دوی نثري لیکونه په اردو کې کړي دي خو موږ کوشش کوو چې د هغې نمونې موږ راپیدا کړو او هغه هم تاسو سره شریکې کړو ګرانو ملګرو زموږ د دې پروګرام په باره کې که ستاسو څه مشورې وي د خپلې خوښې اظهار موږ سره په کمنټس کې کولی شئ د زموږ د یوټیوب پاڼه هم خوښه کې او زموږ د فیسبوک د پاڼې هم وزټ وکړئ د هغې نه به هم تاسو ته دا مواد وخت په وخت باندې شیر کیږي ګرانو مینوالو همدې سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت سرته رسي تر د راتلونکي پروګرامه پورې صادق منځی تاسو نه اجازت غواړي د الله په امان